درنو لیدونکو سلامونه او ښې چارې. زه ډاکټر بهیج عثماني یم. نن غواړم په هغو ماشومانو کې چې عمرونه یې کابو د 18 او 13 میاشتو یا د 1.5 کلنۍ او 2.5 کلنۍ ترمنځ وي د آټیزم په لومړنیو 10 نښو نښانو در سره وغږیږم. دا 10 نښې نښانې دومره کوچنۍ او وړې دي چې د ډیری میندو او پلرونو او حتی ځینې وختونه د روغتیایي چارو د کارپوهانو پام نه ور اوړي. که ویډیو تر پایه په بشپړ دقت وګورئ، ډاډمن یم په کور کې به پخپله د دې نښو نښانو په پیژندلو او لیدلو بریالي شئ. د دې نښو نښانو وختي موندل او پیژندل کولای شي ستاسو د ماشوم وده او ژوند په بشپړ ډول بدل کړي. موږ په پښتو کې د آټیزم لپاره داسې ټول منلی لغت نه لرو چې له هر اړخه د آټیزم معنا ولري. کیدای شي ځان ډوبی، ځان ډوبواله یا ځان پاتېواله به تر نورو ورته یو څه نږدې معنا ولري. له بده مرغه پر آټیزم د اخته خلکو ماغزه د نورو غوندې نه بلکې بل ډول کار کوي. دوی عموما په ځان کې ډوب او پاتې وي. له نورو سره ټولنیزې، کاري، احساسي او عاطفي اړیکې چندان نشي جوړولی. لیوالتیاوې بیخي لږ او یا هم له کچ ډېرې ځانګړې او یا تکراري وي. غږونو، رنګونو، خوندونو او رڼاګانو ته ډېر لږ او یا بې دریغه زیات غبرګون ښیي. زموږ په کلیو او بانډو کې دغسې خلکو ته لیونډرد، ساده ډنګ یا بیړه وایي چې سراسر ناسم او غلط کار دی. مګر پام مو وي چې په ګرځانه ماشوم یا ټاډلر کې د یوې او یا څو نښو نښانو موندل د دې معنا نه لري چې هغه هرومرو آټیزم لري. دا 10 نښې نښانې د دې لپاره له تاسو سره شریکوم چې وپوهیږئ څه وخت باید په دې اړه د ماشومانو له یوه کارپوه ډاکټر یا متخصص سره سلا مشوره وکړئ. هغه باید تشخیص کړي چې ستاسو ماشوم آټیزم لري او که نه. مه ورخطا کیږئ. پر خپل ماشوم خیال ساتئ. که کومه نښه مو تر سترګو شوه، بل ځل چې ډاکټر ته تلئ ورسره شریکه کړئ. لومړی، خپل ماشوم ته ځیر شئ چې هڅه کوي در سره سترګې په سترګو شي. د خبرو او نورو کارونو پر مهال مو سترګو ته ګوري. په لویو ماشومانو کې د دې نښې موندل او پیژندل اسانه دي، خو په کوچنیو ماشومانو کې یو څه سخت وي. ښه لار یې دا ده چې ماشوم ځان ته مخامخ لږ څه لرې کېنوئ. یو غونډوسکی، موټرک یا کوم بل څه چې د ماشوم خوښ وي ورغړوئ. پرېږدئ چې هغه یې تاسو ته در ورغړوي. د دې لوبې په جریان کې چې ماشوم ورباندې ښه بوخت شي، په خپل نوبت کې یو ناڅاپه د غونډوسکي رغړول ودروئ. پام وکړئ چې څه پیښیږي. ماشوم باید د یوې شیبې لپاره لومړی غونډوسکي او بیا تاسو ته داسې وګوري لکه چې وایي ولې ودرېدې؟ راورغړوه. کیدای شي تاسو ته په کتلو کې حتی په واضح ډول ووایي بیا یا راورغړوه. په دې حالت کې ماشوم په خپلو کتلو سره غواړي ستاسو پام ور واړوي او څه چې غواړي ویې وایي. هغه دا خبرې په سترګو کې کوي. مګر که ماشوم د لوبې په درېدلو خوابدی یا خپه شي او له تاسو څخه د مرستې یا همکاري د غوښتلو پر ځای یوازې غونډوسکي ته ګوري، د اندېښنې ځای دی. ځکه هغه له تاسو سره د اړیکو جوړولو، غږېدلو او یا د خپلې غوښتنې د مطرحولو لپاره له سترګو کار نه اخلي او له تاسو سره سترګې په سترګو نه کیږي چې لوبه بیا پیل یا وغځېږي. ماشوم باید له 1.5 کلنۍ یا 18 میاشتني عمر څخه هر وخت له تاسو سره سترګې په سترګو وغږیږي. په دې معنا چې دا سترګې په سترګو اړیکه او غږېدا باید په دې 3 بنسټیزو وختونو کې هرومرو وي. اول، کله چې خپله بې دریغه خوښي او هیجان له تاسو سره شریکوي. مثلا وایي وګوره دا څومره ښه دی. دویم، د خپلو احساساتو د څرګنداوي پر مهال توپیر نه کوي چې هغه د خوښۍ په بڼه وي او که د خوابدۍ، کرکې او یا بد ایښېدلو. مثلا د ترخو یا بدخونده خوړو پر وخت کې چې کله وایي دا ډېر ترخه دي یا دا ډېر بدبویه او یا بې خونده دي، باید ستاسو سترګو ته وګوري. دریم، د مرستې یا د کوم څیز د غوښتلو په شیبه کې
د بیلګې په توګه په لوبه کې چې کله وایي غونډوسکی را ورغړوه یا موټرک راکړه او داسې نور. لنډه دا چې که په دې دریو حالتونو کې متوجه شوئ چې ماشوم در سره سترګې په سترګو نه غږیږي، نو پوه شئ چې دا د آټیزم لومړنۍ نښه ده. دویمه نښه دا ده چې ماشوم څه ډول خپله دنیاګۍ در سره شریکوي. د دې لپاره چې دا نښه په خپل ماشوم کې په اسانۍ پیدا کړئ، د ماشوم د خوښې یوه لوبوزله لکه غونډوسکی، لانځکه، موټرک یا کوم بل هر څیز چې هغه ته په زړه پورې وي راواخلئ. لومړی یې هغه ته ور وښایئ او ورته ووایئ وګوره دغه د موټر دی. بیا موټر د خونې په هغه بل سر کې ورڅخه لرې کیږدئ او ترې وپوښتئ موټر د چیرې دی. په دې وخت کې ماشوم باید لومړی موټر ته ګوته ونیسي، بیا تاسو ته وګوري چې ډاډمن شي تاسو هغه ځای او څیز ته ګورئ چې دی ورته اشاره یا نغوته کوي. ته په سترګو کې درته وایي څه ته چې اشاره کوم لیدلی شي. مګر که ماشوم موټر ته وګوري او یا حتی موټر ته ورشي خو تاسو ته ونه ګوري، او یا موټر ته اشاره وکړي خو تاسو ته سترګې در وانه ړوي چې ډاډمن شي تاسو هغه څه ته چې دی اشاره کوي توجه کوئ، په دې صورت کې هغه د خپلې لیوالتیا د شریکولو خورا ارزښتمنه وړتیا نه لري. دا د آټیزم دویمه نښه ده چې د هر مور و پلار باید ورته پام وي. ګرځانه ماشوم یا ټاډلر د خپلو احساساتو د شریکولو او یا د کوم څیز د غوښتلو لپاره له ګڼو او بېلابېلو حرکتونو کار اخلي. د بیلګې په توګه کله چې غواړي په غېږ کې واخیستل شي، غېږ درته پرانیزي. کله چې یو څوک راځي یا ځي لاس ورته ښوروي، سندرو او موسیقي ته چکچکې وهي یا اوږې او سر ورته ښوروي، د هو او نه ویلو لپاره سر خوځوي، د بس ویلو لپاره خپړه پورته کوي، خپلې خواته د کوم چا د رابللو لپاره ځان پلو ته منګوله یا ګوتې ښوروي، او که کوم څیز ورڅخه لرې وي په لاس یا ګوته ورته نغوته یا اشاره کوي. که متوجه شوئ چې ماشوم مو له دې حرکتونو او خوځښتونو څخه ډیر لږ او یا کله ناکله کار اخلي، او یا تاسو مجبوریږئ چې هر وخت یې ور په زړه کړئ، لاس وښوروه، چکچکې ووهه، نو دا د آټیزم دریمه نښه ده چې باید ورته پام وکړئ. څومره چې د ماشوم حرکتونه او اشارې مهمې دي، په هماغه کچ ستاسو پر حرکتونو او اشارو د هغه پوهېدل او ورته غبرګون ښول ارزښت لري. د بیلګې په توګه په خونه یا انګړ کې د ماشوم د خوښې یوه څیز ته اشاره وکړئ او ووایئ واو هغه وګوره. ګرځانه ماشوم باید هغه څه ته وګوري چې تاسو غواړئ پام یې ور واړوئ، هغه نه باید ستاسو ګوتو، خپړې یا لاس ته وګوري. که یوه بشپړه ورځ د خپلو حرکتونو او اشارو په وړاندې د ماشوم غبرګون ته پام وکړئ، ژر یوې پایلې ته رسېدلی شئ. مثلا کله چې ورته لاس ښوروئ، آیا دی یا دا هم بیرته درته لاس ښوروي؟ کله چې ورته مسکیږئ، آیا دا هم درته مسکیږي؟ کله چې ورته غېږه پرانیزئ، آیا درته رامنډه کوي چې غېږې ته مو درشي؟ که ځوابونه مو مثبت وي او ماشوم دغه کارونه کوي نو ډېر ښه، او که نه نو د آټیزم د څلورمې نښې په توګه یې در سره یاداشت کړئ. د آټیزم پنځمه نښه دا ده چې آیا ګرځانه ماشوم هر وخت او په دوامداره توګه د خپل نامه په اورېدلو غبرګون ښیي او که نه. د دې حالت د آزمایلو لپاره کله چې ماشوم په کومه لوبه یا کار کې ډوب وي، په ورو یې نوم واخلئ او غږ پرې وکړئ. بیا کابو 9 تر 10 ثانیې وخت ورکړئ چې هغه ستاسو غږ او خپل نوم په ماغزو کې پروسس او ځواب درکړي. که یې ځواب در نه کړ، کټ مټ د مخکني ځل غوندې ورباندې بیا غږ وکړئ. که له لږ ځنډ وروسته مو بیا ځواب ترلاسه نه کړل، یو ځل بیا یې وازمایئ. وګورئ چې په دویم یا دریم غږ باندې له هغه کار څخه چې پرې بوخت و لاس اخلي یا دریږي او تاسو ته داسې ګوري ته وایي هو ما ته دې غږ وکړ. دغسې یو غبرګون باید هر ځل د خپل نوم په اورېدلو سره وښیي. خو دا چې ګرځانه ماشومان په خپلو لوبو او کارونو کې دومره ډوبیږي چې بل څه ته یې په اسانۍ پام نه ور اوړي، نو که په لومړي غږ یې ځواب در نه کړ، عادي یې وګڼئ
خو په دویم یا دریم ځل باید خامخا ځواب ترلاسه کړئ. ښه نو، که ماشوم هره ورځ په پرله پسې توګه حتی په دریم ځل د خپل نامه په اورېدلو غبرګون نه ښیي، لومړی یې غوږونه وګورئ چې اورېدلای شي او که نه. که د اورېدلو ستونزه یې نه لرله او بیا یې هم د خپل نامه اورېدلو او یادېدلو ته پام نه ور اوښت، نو د آټیزم یا ځانډوبي د 5مې نښې په توګه یې در سره سیاه کړئ. 18 میاشتنی یا 1.5 کلن ماشوم باید د ادې یا ابا له نامه پرته لږ تر لږه 3 نورې کلمې په خپله پرته له دې چې تاسو پسې یې تکرار کړي ووایي. مثلا کله چې ناببره یو غونډوسکی یا د لوبو موټر ویني، باید له ځانه په داسې حال کې چې غونډوسکي ته ګوته نیسي ووایي توپ یا موټر. غونډوسکی یا د لوبو موټر یوازې یوه بیلګه ده. ممکن ستاسو ماشوم بیخي له دغه څیزونو سره بلد نه وي، هیڅ نوم یې ونه پیژني. هدف د هغه څیزونو یادونه او پیژندنه ده چې ماشوم ورسره بلد وي. همداراز 18 میاشتنی ماشوم باید ستاسو له اشارو او خوځښتونو پرته ساده او یو پړاویزه شفاهي لارښوونې پلې او عملي کړي. مثلا که ورته وایي پیاله دې راوړه یا بوټان دې راکړه، پرته له دې چې تاسو بوټانو ته ګوته ونیسئ یا پیالې ته لاس ور اوږد کړئ، هغه باید لومړی وپوهیږي چې څه غواړئ او بیا هماغسې وکړي. ماشوم باید په 2 کلنۍ کې له 20 څخه تر 50 پورې د لغتونو یا توریو زیرمه ولري. هغه باید وکولای شي 2 توري یا لغتونه سره یو ځای کړي. د بیلګې په توګه یوازې د ډوډۍ، مڼې، کلچې او نورو د یادولو پر ځای باید ووایي نوره ډوډۍ یا سره مڼه، یا د سپي په لیدلو سره د سپي پر ځای ووایي لوی سپی، تور سپی او داسې نور. پام مو وي ځینې ماشومان په 2 کلنۍ کې ښایسته غږیږي. دلته له 20 څخه تر 50 پورې د لغتونو زیرمه هغه تر ټولو کوچنی لږ کچ دی چې ماشوم یې باید ولري. کله چې ماشوم در سره غږیږي، توپیر نه کوي چې توري او لغتونه هغسې چې دی وایي او کله خولې یوازې بې مفهومه، بې معنا یا له ځانه جوړ توري را وباسي. د خبرو اترو بڼې ته یې پام وکړئ، سترګو او څیرې ته یې وګورئ. د خبرو ټون ته یې متوجه اوسئ چې د پوښتنې، خفګان، هیجان او خوښۍ پر مهال څه ډول ښکته پورته کیږي. آیا ستاسو د غږېدا پر مهال صبر کوي، غوږ نیسي او چې نوبت یې راشي بیا په خپله نیم ګوره ژبه خبرې پیلوي؟ او په ټول کې آیا د هغه غږېدا درته د یوې رښتینې مکالمې حس درکوي؟ که مو وموندله چې ماشوم خپل عمر ته په پام له لږو تورو یا لغتونو څخه کار اخلي یا نه احساسوئ چې هغه له تاسو سره رښتینې خبرې اترې کوي، معنا یې دا ده چې ژبه یې هغسې وده نه ده کړې څه ډول چې په کار وه. نو دا د آټیزم یا ځانډوبي 6مه نښه ده چې په اړه باید د ماشومانو له ډاکټر سره خبرې وشي. دا چې ګرځانه ماشومان ته هر څه نوي وي او د نویو څیزونو موندل یې په هیجان او خوښي راولي یا ورته په زړه پورې ښکاري، په نورمال حالت کې دغه هیجان او خوښي له خپلې مور یا پلار سره شریکوي. نو مور او پلار باید هر وخت او تل ځیر وي چې که ماشوم یې د باندې یا په کور کې دننه یو نوی څیز مومي، لکه یوه حشره یا خوځندکه یا یوې نوې لوبوزله، څه ډول غبرګون ښیي او څه کوي. په تر ټولو ښه حالت کې هغه باید دا نوی څیز راپورته کړي، مور یا پلار ته یې یوسي، هسک یې ورته ونیسي او په هیښنده بڼه ورته وایي وګوره داسې یو څه مې موندلی دي، یا کیدای شي ووایي وګوره مورې یا وګوره پلاره. که ماشوم لا هم نشي غږېدای، ممکن په خپلو کتو سره مور یا پلار په خپلې خوښۍ او هیجان وپوهوي. دا حالت یعنی د هیجان او بې ساري خوښۍ یا احتیا د شریکولو شیبه له هغه څه څخه توپیر لري چې ماشوم پکې د کوم څه په اړه له تاسو مرسته غواړي. مثلا چې ورته یې پرانیزئ، سم یې کړئ، چالان یې کړئ او یا کوم بل کار ورسره وکړئ. که چیرې ماشوم خپله خوښي یا احتیا در سره نه شریکوي،
او که د خوځندکې یا حشرې یا یوې نوې لوبوزلې د موندلو په بیلګه کې وګورو، هغه له حشرې او یا لوبوزلې سره یوازې لوبې پیل کړي یا تاسو ته یې راوړي او هسې یې در وغورځوي او پرته له چې در سره سترګو په سترګو شي او ستاسو غبرګون ته په تمه شي، په خپله مخه ولاړ شي، نو مور و پلار باید د آټیزم د 7مې نښې په توګه په دې اړه له کارپو ډاکټر سره وغږیږي. د آټیزم 8مه نښه دا ده چې ماشوم د لوبو په څرنګون کې څه ډول دی. تر 1.5 کلنۍ پورې ماشوم د هر څه په اړه پلټنه کوي. لوبوزلې یو پر بل وهي، وړاندې وروسته یې څه کوي، خوله پیرګوي یا یې په خوله منډي او که سوچونه ولري سوچونه یې وهي، هیڅ بې هیڅه یې سره دربوي چې وپوهیږي څه دي یا د څه لپاره دي. مګر د 1.5 کلنۍ او 2 کلنۍ ترمنځ له لانځکو او لوبو له سامانونو سره د ماشوم چلند بیخي بدلیږي. داسې ورسره لوبیږي ته د لوبو سامان نه بلکې یو رښتینی او واقعي څیز دی. هغه پلاستیکي لانځکه ورته نور عادي لانځکه نه وي، یو رښتینی انسان وي چې وږی کیږي، خواړه غواړي، تږی کیږي، اوبه غواړي، ستړی کیږي، ویدېدل غواړي او آن اړتیا لري ولنځ یا تشناب ته ولاړ شي. هغه کوچني موټرونه چې مخکې به یو پر بل وهل یا به یې خوله ورباندې لګوله، اوس د ووم ووم غږ کوي او هارن وهي. سپي ډوله لانځکې یې غاپي او ډایناسورونه یې غوریږي. که مو ماشوم د 1.5 کلنۍ او 2 کلنۍ ترمنځ عمر ولري، ورته ځیر شئ چې له خپلو لوبوزلو او لانځکو سره څه ډول لوبې کوي. آیا لانځکې ویدې کوي، خواړه ورکوي، ویښتان یې ږمنځوي او که نه؟ د لوبو په ټلیفون کې داسې غږیږي ته بل چا ورته زنګ وهلی دی. د لوبو موټرونه چې یو خوا بل خوا بیایي د ووم ووم غږونه کوي. آیا په خپل کوچني پخلنځي او د لوبو په پیالو کاسو کې یا چاینکو کې درته چای یا خواړه چمتو کوي؟ که د لوبو طبي وسایل ولري، د ډاکټرانو غوندې هڅه کوي تاسو ورباندې معاینه او وګوري؟ که مو ماشوم دا کارونه په خپله خوښه کوي، بختوران یې. نورمال ماشومان هم دغسې وي. خو که ووینئ له خپلو لوبوزلو سره بې خونده، بې نوښته او تکراري لوبه کوي، لکه د موټر چلولو پر مهال د ووم ووم د غږ پر ځای یوازې ناست او بیا یې ټایرونه څرخوي، یا لانځکې ته د خوړو د ورکړې او نورو احساسي چلندونو پر ځای هغه خوشې چټي هخوا دېخوا لیږدوي، یا خپلې ټولې لوبوزلې بیا په کتار او لیکې کې سیخې دروي، او کوم بل داسې کار چې تاسو هیڅ کړئ لکه له لوبوزلو سره چې د رښتینې توکو غوندې چلند وي ورسره نه کوي، نو کیدای شي ماشوم مو د خیالولې نندارې د وړاندوینې او جوړونې وړتیا ونه لري. دا د آټیزم یا ځانډوبي 8مه نښه ده چې باید ورته پام وشي. ماشوم تر ډیره له 1 کلنۍ وروسته هڅه کوي د هغو کسانو پیښې وکړي چې دته ډیر نږدې وي. دا کیدای شي پلار، مور، خور، ورور، نیکه او یا د کور خدمتګار وي. په هغه کورنیو کې چې له مور و پلار پرته نور خلک نه وي، نو ماشوم د مور یا پلار پیښې کوي. په 2 کلنۍ کې ترې د مور یا پلار بشپړه کاپي جوړیږي. هغه چې کوم څه کوي ماشوم یې هم کوي. که غاښونه برشوي ماشوم هم غواړي غاښونه برش کړي. که لمونځ کوي ماشوم هم د لمانځه کانې کوي. که کتاب ولي ماشوم هم کتاب را اخلي. که سندرو ته لاسونه او اوږې ښوروي ماشوم هم فوراً همدا کار کوي. او کله چا سره خدای پاماني کوي ماشوم هم ورته لاس ښوروي. دا پیښې او تقلید خورا ارزښتمند دی، ځکه له دې لارې ماشوم له نورو سره راشه درشه او اړیکې جوړول او د جامو اغوستلو او خوړو خوړلو په څیر د ژوند نور واړه او لوی مهارتونه زده کوي. خو که ماشوم د مور یا پلار پیښې یا تقلید نه کوي، یوازې ننداره کوي او یا ځان په کوم بل کار بوختوي، نو دا د آټیزم د 9مې نښې په توګه باید له کارپو ډاکټر سره مطرح شي. د آټیزم 10مه نښه د ماشوم د بدن په ځینو حرکتونو پورې په تیره بیا هغه وخت چې هره ورځ یې ځلونه په تکراري ډول ترسره کوي اړه لري. دا حرکتونه چې بیا ځلي یا ځانپاري چلندونه بلل کیږي خورا مهم دي. زه به یې څو بېلګې درته وښیم چې په اسانۍ ورباندې وپوهیږئ او ورته مو پام شي.
په دې ډول د ګوتو او منګولو پرله پسې پرانستل او بندول. ځلونه او ځلونه په ګوتو باندې کړۍ جوړول دغسې. بیا لاس موټی کول او بیرته پرانستل. هر ورځ او هر مهال سترګو ته مخامخ د ګوتو دغسې بیا ښورول چې د څراغ یا کوم بل څیز په رڼا کې بدلونونه ننداره کړي. د لاسونو پرله پسې دغسې یا دغسې ښورول. د نه او هو ویلو پرته هسې خوشې چټي پرله پسې او بیا د سر داسې یا داسې ښورول. ځلونه او ځلونه د ټول ځان داسې یا داسې ښورول. بیا او پرله پسې ګرد تاویدل توا په یوه کړۍ کې چورلي. اکثره وخت د ګوتو پر سرونو تلل. په یاد ولرئ چې ګرځانه ماشومان ځینې وختونه په طبیعي توګه دغه حرکتونه چې مې یاد کړل په بېلابېلو بڼو حتی څو ورځې پرله پسې ترسره کوي، خو بیا یې پرېږدي. مګر که دغه تکرار هره ورځ څو اونۍ یا میاشتې وخت ونیسي او ماشوم د خوښې او لوبه وګرځي، د آټیزم یا ځانډوبي د 10مې او خورا مهمې نښې په توګه د اندېښنې وړ ګرځي. پر ځان او خپلو ماشومانو پام کوئ. تر بیا.